د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت د کابینې په 15مه غونډه کې پریکړه وشوه چې د سمبولې د میاشتې 9 له افغانستانه د روسي امریکایي عسکرو د وتلو د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوه. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د اوسپنې پټلۍ اړوند یوه نقلیه وسیله درځین چې څه وخت مخکې له ایران هیواد څخه پیرلې او د هرات ولایت روزنک سټیشن ته وارد او ګټه اخیستنه ترې پیل کړه. وروستۍ پیړۍ کې دغه لومړۍ ریلي نقلیه وسیله ده چې د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوري پیرل شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په کابل ښار کې د 5 لویو پروژو پرانیسته وکړه. د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین مهاجر فراهي د بیهقي ریاست د کتاب او لاسي صنایعو نندارتون په وروستۍ ورځ وویل که غواړو پرمختللې ټولنه ولرو نو د علم په واسطه کولی شو دغه هدف ته ورسیږو. د بامیان ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست لخوا په تیر 14 کال کې د څه باندې 22,000 الکترونیکي 15,000 کاغذي او د 4,000 مسنه تذکرو د ویش له لارې 10 میلیون او 300,000 افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ګڼې ګوڼې د کمولو او اقتصادي ودې په موخه به په نږدې راتلونکي کې د کوټسنګي څخه تر د مزنګ سړک پراخه کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي د یاد وزارت اړوند د محیطي روغتیا ریاست د خوړو امریت له لوري د کابل ښار د شهرنو سیمې له قصابیو څخه نظارت او څارنه ترسره شوه.